طالبانو ته د اسدالله خالد اخطار او خبرداری. طالبان ولې ورخطا شول؟ اسدالله خالد نن تازه سو ویلي پنجاب څنګه خوبونه ویني د افغانستان لپاره. دا چې خالد څه ویلي دي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د یوې غونډې په ترڅ کې طالبانو ته خبرداری ورکړ او ویې ویل چې دښمن دې د پنجاب په مرسته د ملي پوځ د له منځه وړلو خوبونه نه ویني. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هغې غونډې ته چې د امریکایي پوځ لخوا افغان پوځ ته د 4 الوتکو د ورکړې په مناسبت جوړه شوې وه، وویل چې دی او هر افغان سرتیري به تر وروستۍ سلګۍ پورې د دې خاورې له لویشت څخه دفاع وکړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او اساسي ارزښتونه ته زیان ورسوي. ښاغلي خالد دا هم ویل چې د افغان پوځ اوسنۍ جګړه د دې خاورې د ساتنې په موخه ده او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې پر افغاني ارزښتونو او ملي ګټو معامله وکړي، بلکې د افغانستان ملي پوځ به یې په وړاندې کلک ودرېږي. اسدالله خالد دا هم ویل چې طالبانو سره په سوله معنا نه ده چې افغان حکومت به په ملي ارزښتونو معامله کوي، بلکې سوله په افغانستان کې د پردۍ جګړې د ختمېدو په معنا ده. ښاغلي خالد دغه څرګندونې په هغې غونډه کې وکړي چې په پلازمینه کابل کې د امریکایي پوځ لخوا افغان پوځ ته د الوتکو د ورکړې په موخه غونډه جوړه شوې وه. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.